دا د چڼکې په شکل ګرمۍ موسم کې په تودو اوبو په تشناب کې اودس کوه غسل کوه هلته آینه خوله وکړي که نه وکړي را روانه شي دې کېږده پاس برغولی د اوبو نه ډک شي د لاندې د طرف نه تچیږي دا د دماغو د طرف نه داسې د چڼکې په شکل باندې راځي دغه سترګو ته او د سترګو د لیارې نه راځي لیار نه لري مستقیمه ستوني ته منفذ اصلي نه لري او روژه چې ماتیږي دی وی هغه خوراک چیکاک چې معدې یا دماغو ته هغه شی چې معدې یا دماغو ته د منفذ د لیارې نه داخل شي ورسیږي نه د مساماتو د لیارې نه پیغه بیا روژه ماتیږي اما د مساماتو د لیارې نه چې ورسیږي روژه نه ماتیږي مسامات دغه هر ویښته بیخ کې یو کنکای لکه سوری داسې ده د ګرمۍ په موسم کې د تندې په حال کې سړی په سړو اوبو غسل وکړي تنده یې ماته شي دا د دغه څرمنې د پوستو د لیارې نه لکه اوبو په سوکه سوکه په بدن کې سرایت کوي هلته معدې ته ورسیږي معده کې تندوالی ختم شي تنده لاړه ختمه شوه د سر نه سړی په عذاب وي سر غوړ کي یو ساعت بعد اثر د تکلیف ختم شي دغه غوړ د دغه ویښتانو د بیخو د دغه مساماتو د لارې نه ننې مزغو ته ورسیږي مزغه آرام شي دا سرایت د مساماتو د لارې نه چې وي خو هغه د فقه ویي شریعت ویي چې په دغو باندې او د روژه نه ماتیږي سر د غوړ کو دماغو ته ورسېد غوړ غسل دې وکړو معدې ته ورسېد د اوبو نو په دغه باندې روژه نه ماتیږي او نن په بدن کې لیارې د منفذ نه بغیر هم ځي ما اورېدلی دي یو مریض د موږ و شوګر تکلیف یې یو حاجي صاحب دا ترخې مڼغونې چا ورته ښوولې وې چې په دغو کې ودرېږه چې تریخوالی د خولې ته راورسېږي شوګر به ختم شي ګوره په خوب کې ولاړ د لوڅې پښې هغه یې ټوټې ټوټې کړي پکې ولاړ دی یو وخت کې مې وایي خوله ترخه شوه نو مساماتو د لیار نه تک شته په بدن کې اتلو نه خو لیار بیخي نشته که نه خو هغه د مساماتو د لیارې نه خولې ته راورسېده په خوله کې اثر د تریخوالي ښکاره شو د دې باندې یو بله غټه مسله خو زه پکې مفتي نه دا به یاد لرئ چې ما به په لرګیو نه وایي دا چې په ستن باندې پر پچکارۍ باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي په دغه ځای کې محدثینو په دغه باندې دا خبره بنا کړې خو مخکې تر دې نه چې دغه خبر تشریح کوو دوه قسمه کتابونه دواړه ما لیدلي دي چې دغه مو پام وي داسې کتابونه دي چې هغه په روژه باندې په ستن باندې روژه ماتول فتوا کوي چې روژه په ماتیږي او داسې دي چې وایي نه ماتیږي نو احتیاط به دا وي چې سړی د ورځې په مخ روژه ونه نیي هغه ستن ونه لګي دا اول چې دا واورو ځکه مسوغه ډېره غټه فتوا ده نن سبا هغه صریحي د عبارت لیکي چې په هغه باندې ماتیږي په انجکشن باندې ستن باندې روژه ماتیږي هغه چې زموږ د وخت مفتیانو بعضې رسالې جوړې کړي دي ما شاګردانو جوړې کړي دي د افتا کورسونه یې کړي دي یغو دغه عبارت هغه کړي دي چې روژه په ماتیږي لیکن بل طرف ته پاکستان کې اکثر علما بیا په دې باندې دي چې روژه نه ماتیږي هغه دغه ویایي چې د مساماتو د لیارې نه ځي اگر که ستن چې په غوښه کې لګوې د ستنې د بمبې نه دا دوایي چې دننې بدن ته ننوځي په منفذ ځي استن کې خو سروای شته دغه منفذ وي د سروای د بمبې نه ننې دغه غوښې ته چې رسیږي په منفذ رسیږي خو د دغه غوښې نه چې بیا تر معدې او بدن نور بدن رسیږي دا د مساماتو د لیارې نه ده معدې تکلیف د سړي ستن ورکړي 2 منټه بعد بیا تکلیف خدای پاک وکړي او رګو د لیارې نه هم وایي رګونه مجوف نه دي داسې نه دي چې رګونه خالي ولاړ دي چې ستن ورواچي او سیده ورځي او معدې ته ورتویږي دا د ونې ریښې دا د ونې رګونه دي دا مابین خالي ده که ډک ده خو ډک ده هغه ده خو اما سره له ډکوالي بیخ ته اوبه ورسیږي دا اوبه پاڼې ته هم رسیږي
خو د چنکي په شکل لکه څپې چې وایې لندوالی ځي عین تر پاڼو پورې ورسېږي، خو عروق هم ډک دي، تش نه دي. د انسان رګونه هم دغسې ډک دي، تش خو نه دي. اوس نو چې په دغه د رګ په ستن باندې هم دی وی چې روژه نه ماتېږي، او که د غوښې په ستن باندې هم روژه نه ماتېږي. دوی دغه دلایل وی چې ما یوه طرف اړخونه چې کتلي دي هغه دا وی چې دا د مساماتو د لارې نه رسېږي. نه رګ مستقل منفذ ده معدې ته، نه دماغو ته، نه غوښه ده د بدن ته خو ننوتې په منفذ، خو د یغ نه یې خواته بیا په مساماتو باندې ځي، یا د چڼکې په شکل باندې خو دغه ته مسامات وی. لیکن بل طرف ته بیا نور علما چې قول په ماتوالي باندې کوي هغه دا وی چې جوف مطلق باطن ته وی، صرف خېټې ته نه وی. موږ خو جایفینه تعبیر په خېټه سره کوو که نه، وایي مطلق باطن ته وی. دلته ته منې چې د ستنې په واسطه دا ستن منفذ ده اننې بدن ته، خو دغه ته جوف شو. دوایي لاړه د بمبې نه د منفذ د لارې نه لاړه په ستن کې سروای ده، لاړه چیرې لاړه؟ غوړ خو برسیره په بدن دي، اوبو خو برسیره په بدن دي چې هغه اثر یې هلته رسېږي. دا خو هغه د جوف ته داخله شوه او د منفذ د لارې نه داخله شوه، په دغه ځای هم سره شوه. دوی جوف عام کوي، دغه څوک چې نه په ماتوي هغه جوف په دغه خېټه پورې خاص کوي، اما په دماغو پورې خاص کوي. لکه دا دوه بطنونه دي، کوپری د دماغ مابین سروای ده، هغه کوپری ته ورسېږي یا دغه معدې ته ورسېږي. او هغه نور علما چې ماته په بولي هغه بیا دا وی جوف مطلق باطن ته وی، چې مطلق باطن ته وی باطن ته د منفذ د لارې نه ورغله، ځکه په ستن کې خو سروای شته، د سروي د لارې نه ور داخله شوه. نو ما درته نور ویلې چې نورې پوښتنې پیتواوې دي هغه نه که ایمان هلته یو وخت کې څوک چا پوښتنه وکړه چې په ستن روژه ماتېږي که نه، ما ورته ویلې چیرې په افغانستان کې که په پاکستان کې؟ دوی ویل دا څنګه څه راته ویې؟ مالې په پاکستان کې نه په ماتېږي، په افغانستان کې په ماتېږي. په پاکستان کې مالې نه په ماتېږي، دا معنی دا مفتیان فتوا ورکوي چې دا نه ماتېږي. ابره ستنه منهاج به هم لیکتلی چې په دغه نه ماتېږي. او بل طرف ته بیا افغاني علما چې دي هغه اکثر بیا قول په دغه باندې کوي، خو دا اوس مسوغه چې ده دا خو افغانیانو نه ده جوړه، دا 40 جلده که څو جلدو کې ده، دغه عربي فتوا ده هغه ټول په دغه باندې ده چې دا جوف مطلق باطن ته ویي. چې مطلق باطن ته وویل شو نو باطن ته د منفذ د لارې نه دوایي داخله شو، ستن منفذ ده، سروی لري، نو روژه په ماتېږي. نو لحاظه ځکه ما درته ویلې چې اوس په مسلم شریف کې د هغه حدیث ویلې چې د ټول دین بنا ده په دریو حدیثو، شبهه خو پیدا شوه. دوه قسمه فتواوې خو راغلې، چې دوه قسمه فتواوې راغله، چې یو مفتي وی چې په ماتېږي، بل وی مفتي وی چې نه ماتېږي. موږ رجحان د یو په بل نشو کړی، نو موږ ته چې د حکم په اشتباهي کې هنور هلته مسلم کې ډېر خبره نه وکړه، بخاري کې مې ویلي حکم توقف. خو توقف کله واجب وي کله مستحب وي، په دواړو صورتو کې خو یا واجب یا مستحب. نو ښه دا ده چې ستنې نه ولګېږي د ورځې د مخه، چې چا ضرورت وي د شپې د طرف نه دې لګوي او هغه به خو که چا لګولی وي هم د یو مفتي فتوا ورکړې وه موږ به لرګی هم نفسې وراخلو چې هغه کوو. باب ما جاء في القبلة للصائم وبه قال حدثنا هناد بن قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون مع عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة رضي الله عنهم قال بولس حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب مخافة ألا يسمع له صومه والمباشرة عنده مشق وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه ويقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وقول سفيان الثوري والشافعي. لا بلم سوية ذات ما جاء في مباشرة الصائم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لإربه. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويباشره وهو صائم وكان املككم لإربه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لإربه يعني لنفسه. په روژه کې رکن د روژې دا ده چې امساک د مفترات ثلاثه ونه خوراک، چیکاک، جما د دریو سره نه به ځان ساتي، بیا نو روژه سره نیت چې وي روژه ورته ویل کېږي. چې دا خبره مو زده کړه. اوس که یو سړی جیګ شي په روژه کې د روژې په میاشت کې خپلې ښځې نه مچه اخلي یا د خپلې ښځې سره لوس بدن د بدن سره لګېږي، دغته مباشرت وي، بشرا بالبشرا. دا هم بشرا ده، شونډې هغه هم بشرا ده. نو ځکه داسې د مباشرت په تعریف کې هلته دا وي چې څرمن خو غیر د شونډو نه، ځکه شونډې هم څرمن ده. شونډې ورسره ولګېږي د ښځې سره یا پوستکی د بدن ولګېږي د ښځې سره. دوه بل بیا مباشرت فاحشه. مباشرت فاحشه بیا دا معنا چې عین عورتونه سره ولګېږي، جمع نه، عورتونه سره ولګېږي. اوس په دغو کې حکم څه ده چې روژه په ماتېږي که نه په ماتېږي؟ دا مسله څوک ویایي چې اجر په کمیږي، روژه نه په ماتېږي. اجر کمیږي، خو فتوا په دې شوه چې لامس بشهوت بیا که په شونډو وي که په بدن باندې وي جائز ده په روژه کې، روژه په ماتېږي نه. جائز ده، روژه په ماتېږي نه، خو احتیاط ضرور ده. د احتیاط علماو تقسیم کړی، که سپینګیری سړی خپله ښځه مچوي یا لوس بدن د بدن سره لګوي، شهوت په ده غلبه نه کوي چې بیا په جما کې واقع کېږي، نو یغو ته اجازه ده. که ځوان سړی چې دومره نزدېکت خپلې ښځې سره وکړي بیا د خپل شهوت کنټرول نشي کړی، خطره د دې ویب کې چې جما کې واقع کېږي په حرامو کې روژه تر ماتېږي، نو هغه دې نه کوي. اوس یو مهم خبره بله ده، معتکف چې په اعتکاف کې ده، ښځه ورغله د ده اعتکاف ته د ده د پوښتنې دپاره، دی مچوی نشي، دی لاس په شهوت ور وړی نشي. هلته عام منع ده. په روژه کې بیا ولې نه ده منع؟ معتکف د دواعیو د جماع نه منع ده، چې تقبیل ده، لمس په شهوت ده، نظر فرج داخل ته ده، اما روژتي نه ده. وای وجه دا ده چې روژه کې رکن امساک ده د مفترات ثلاثه ونه. دا رکن ضرور ده، او هغه امور چې رکن ختموي په یغ روژه ماتېږي. په تقبیل یا په لمس به شهوات یا په مباشرت رکن نه خرابېږي، نو ځکه جایز دي. او په اعتکاف کې جما حرامه ده، رکن خو هلته مکث ده په جومات کې. او چې شی حرام شو دواعي هم حرام دي. معتکف په اعتکاف کې خپلې ښځې سره جما کول ورته حرام دي، چې کوم شی مقدمه د حرامو ده هغه هم ذاتي په حرام دي. دا موږ چې ډېر خبرې کوو چې دا شبهناکو نه ځان ساتي، ځکه شبهناک مقدمه د حرامو ګرځي. نو یو حرام دی، یو رکن ده. په دغو کې فرق ده. روژه کې رکن امساک ته د مفترات ثلاثه ونه، په تقبیلو په دغو شیانو باندې رکن ته خلل نه ورځي، نو ځکه منع هم نه دي. او په اعتکاف کې رکن هغه وخت تېرول ده په جومات کې د اعتکاف دپاره. د جماع حرامه ده، پکې د حرامو بیا دواعیم حرام دي. نظر په شهوت، لمس په شهوت، موږ تاسو په حکم د جماع کې بولو که نه بولو، د خلوت صحیحه په حکم د جماع کې بولو که نه بولو، ولې خو داعي الی الجماع ده. چې جماع حرامه ده، داعي هم حرام دي، ناروا دي. اوس په دغه خو روژه نه ماتېږي، اما د نبي علیه السلام عمل دواړه ثابت، لیکن ام المؤمنین خپله بیا عذر هم بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه مبارکه کې د ما سره لوس بدن لګېدلی، زه یې مچ کړی یم، خو دستي ویایي چې دی مالک د خپل شهوت و.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهوت اختیاري و چې ده به وغوښته چې ماته شهوت پیدا شي، شهوت پیدا کېدو دغسې نه پیدا کېده. اما د نورو خلکو شهوت اختیاري ده که غیر اختیاري؟ خو غیر اختیاري ده. نو نور خلک به احتیاط کړي. احتیاط یې دغه ده چې وي دیم ځوان کړی دیم نوې کوزده او وي دیم ګوښې کوټه. اوس دغه ځوانان خو لیا ورته وږي دي د مجاهدینو او دغه طالبان. وروسته به بیا څه قصه درته وکړم. ځئ. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعصم من الليل. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن وليد عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عن حفصه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ابو عيسى حديث حفصه رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو اصح. وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان وفي قضاء رمضان وفي صيام نذر اذا لم ينهي من الليل لم يجزه. واما صيام التطوع فمباح له ان ينهيه بعدما اصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. روژه عبادت ته، عبادت مقصودی ده. او مخکې موږ تاسې بخاري شریف کې طاعات، قربات، عبادات پکې فرق کړی و. په هغه کې مو دا ویلي چې په عبادت کې اتفاقي ده چې نیت شرط ده. نو روژه عبادت ته نیت کې شرط ده. خو اوس خبر په دې کې ده چې دا د سپېده چاود نه بعد چې روژه شروع کېږي نیت به مخکې نه د شپې نه موجود وي او که نه د ورځې هم تر یو وخته پورې که سړي خوراک چکاک نه و کړی او نیت یې پسې د روژې وکړ نیت یې صحیح کېږي. دا ځای اتفاقي ده چې نفلي روژې د شپې نه نیت نه غواړي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کور ته راغی. څه وخت به راتلو؟ مخکې موږ تاسې ویلي وو هغه به د لمر ختو تر وخته په جومات مبارک کې ناست و ذکر به یې کوه. کور ته به د لمر ختو نه بعد چې راځي خو د ناشتې وخت ده، د سهار د چیو د ناشتې وخت ده. نو پوښتنه به یې وکړه کور کې څه شته؟ چې دوی به ورته وویل چې نه. نو ویل بس نو زه روژه نیسم. نیت څه وخت شو؟ د لمر ختو نه بعد شو. روژه نفلي. په دې کې اتفاق ده د ټولو چې په نفلي روژه کې د ورځې خو به دې شرط چې مخکې نه امساک شوی وي، خوراک نه وي شوی. اوس نو د سهار په وخت کې تر 8-9 بجو پورې چې خوراک نه وي شوی نیت د روژې پسې وکړي صحیح کېږي. په فرضي روژه کې اوس خبره ده. دا نور ائمه ویي رمضان، قضا، نظر په ټولو کې نیت بیګانه ضرور ده. که د بیګانه د سپېده چاود نه مخکې د نیت نه یې کړی، څنګه چې ورځ شروع شو حکم د عبادت شروع کېږي، د دغه نه بعد بیا نیت نه صحیح کېږي. زموږ مسلک دا ده په رمضان مبارک کې په نظر معین کې چې سړي مخکې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په ده نظر ده چې روژه به نیسي، ورځې مخکې نه معلومه کړي. اوس نو په پنجشنبې په ورځ باندې روژه یې ونیوه، د بیګانه بیا په هغه پنجشنبې په شپه نیت نه ده کړی، د ورځې نیت پسې وکړه. په نظر معین او په رمضان په نفلو په دریو سرو کې حکم دا ده چې نیت د ورځې هم صحیح کېږي. ولې؟ په نفلو کې ولې د ورځې نیت صحیح کېږي؟ ځکه دا ورځې د الله تعالی د طرف نه د نفلي روژو دپاره متعینې دي چې هره ورځ قابله د دې ده چې سړی روژه پکې ونیسي. وجه یې دا ده. نو موږ ویایو چې په رمضان کې هم د الله د طرف نه تعین شوی د رب کریم چې میاشت څنګه داخله شوه نو روژه به نیسئ که نه. دا ورځې د الله تعالی د طرف نه معاینه شوې. حتی که سړی د قضایي نیت کې وکړي په قضایي کې درېږي که په خپلو فرضي کې د رب کریم د طرف نه تعین شوی. په نظر معین کې بیا تعین د بنده د لوري نه راغلی، خو مخکې نه یې ویلي چې راتلونکي پنجشنبې په ورځ باندې به دی روژه نیسي. چې تعین مخکې نه موجود ده یا د شارع د طرف نه یا د بنده د طرف نه، نو په یغه ورځ باندې دغه امساک سابق خو شرطه د نیت لپاره دغه ذاتي د عبادت جز بلل کېږي. نو نیت صحیح کېږي، د ورځې هم صحیح کېږي، په فرضي روژه کې هم صحیح کېږي لکه په نفلي روژه کې چې صحیح کېږي. او په قضایي کې او په نظر مطلق کې نیت د بیګانه شرط ده. ځکه سهار ورځ خو د نفلي روژې دپاره
د شریعت د طرف نه معلومه وه. ته چې قضایي کوې نو د بېګانه به یې معاینه کوې. ته چې نظر مطلق دی ویلی ده چې دی به په میاشت کې یا په کال کې 3 روژې نیسي، او 3 روژې خو په ټول کال کې تعین ده، مطلق ده. اوس نو ته چې یو خاص ورځ د نظر دپاره کوې نو بیا به ته تعین کوې، د نیت په لحاظ باندې به ته تعین کوې په نظر مطلق او په قضایي کې. او دلیل د دې خبرې چې فرضي روژه هم په هغه نیت صحیح کېږي چې د سهار د طرف نه وي. څوک داسې وایي، رب کریم وایي د روژې مبارکې په میاشت کې کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. تر سپېده چاو د خوراک چې کاک روا شو خو جما هم روا ده. بیا څه وی ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم د تراخی دپاره وي که نه وي، او اتمو اتمام او شروع اول غواړي که نه غواړي. ثم اتمو تر سپېده چاو د خوراکو چې کاکو جما روا وه، سپېده چاو نه شاته خو په شرط چې مخکې امساک وي، بیا نو پسې پوره کوي. دا مخکې هم په روژه کې حساب شو، ابتدا خو شوې ده، شروع خو شوې ده، پسې پوره یې کوه. ثم اتموا الصيام الى الليل. دغه ځای نه خپله دا معلومیږي چې اول د سپېده چاود کې نیت نه ده ضرور، ځکه وایي ثم د تراخي دپاره ده، او وروسته حکم د اتمام شوی ده، نو خو اول خو به یو رکن جز موجود وي، د هغه نه بعد به بیا ته اتمام سې کوې. نو روژه کې نیت فرض، خو د شپې نه که وشي ډېره بهتره، ځکه هم د موږ په دعاګانو کې د روژه مات په وخت کې اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلى رزقك افطرت، دستی به ویې وبصوم غد نویت من شهر رمضان. سهار ته بیا روژه نیسم. چې اول ماښام کې د لا روژه وینیوه، نیت وینیو، نو بهتره خدا ده. خو ویر شوی دی ده اوس په دغه وخت کې هم صحیح کېږي. او بل دا ده روژه امساک ده د مفطرات ثلاثه نه، خو د فطر عادي نه امساک ده، د غیر عادي نه. عادت څه وخت ده چې خلک چې خوراک شروع کوي د سهار د ناشتې په وخت کې کوي که د سپېده چاود په وخت کې. خو ناشتې په وخت کې اصل کې لکه روژه د ناشتې د وخت نه عبادت حال معلومیږي، د ناشتې نه مخکې د عبادت حال نه معلومیږي. عبادت خلاف العادت. عادت دا ده چې د سهار المرخطو نه بعد خلک ناشته کوي. اوس نو دغه وخت چې ته عادت و د خوراک ته به امساک کوي، نو نیت هم د دغه وخت نه ځای ته صحیح کېږي. غایت ما فی الباب مخکې نه داسې نه چې ښه نو خوراک کوه تر المرخطو پورې، د هغه نه بعد بیا نیت وکړه. امساک سابق ورته شرط ده چې د سپېده چاود نه تر مرخطو د خوراک نه یې کړی، اوس چې نو نیت چې وکړې. ځکه وایي امساک ده د مفطرات ثلاثه نه، خو د فطر عادي نه، چې عبادت و د عادت فرق وشي. هلته چې خوراک ته شوق وشو هلته یې ته پرېږده، ځکه ته امساک وکړه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابن ام هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يزهرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما حديث أم هانئ رضي الله عنها في إسناده مقال والعمل عليه لبعض علماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ رضي الله عنها حدثني فلقيت أنا أفضله فكان اسمه جعلة وكانت أم هانئ رضي الله عنها جدته فحدثني عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربها ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع وأمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هانئ رضي الله عنها؟ قال لا. أخبرني أبو صالح وأخبرنا عن أم هانئ رضي الله عنها وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون
هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود فقال امين نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي داود فقال امين نفسه او امين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امين نفسه على الشك وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بن طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا قال فاني صائم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سعيد عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بن طلحه عن عائشه بن المؤمنين رضي الله عنها قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول عندك غداء فاقول لا فيقول اني صائم قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هديه قال وما هي؟ قلت حيث قال اما اني اصبحت صائما قال ثم اكل قال ابو هذا حديث حسن. باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت انا وحفصه صائمتين فورث لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرت اليه حفصه فكانت ابنه ابيها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا صائمتين فورث لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال ائتيا يوما اخر مكانه قال ابو عيسى وروى صالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصه هذا الحديث عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها مثل هذا وروى مالك بن انس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها مرسلا ولم يذكروا في عمر وهذا اصح لانه روي عن ابن جريج قال سالت الزهري فقلت احدثك عروه عن عائشه رضي الله عنها قال لم اسمع من عروه في هذا شيئا ولكن سمعت في خلاف سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عائشه رضي الله عنها عن هذا الحديث وبه قال حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عباده عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث فروى عليه القضاء اذا افطر وقول مالك بن انس سړي چې نفلي روژه ونیوه بیا یې بیرته ماته کړه آیا په دغه سړي قضایي شته که نه کفاره خو نشته خبره په نفس قضایي کې ده چې قضایي شته که نه نو اول باب نه دا معلومیږي چې قضایي نشته حضرت پیغمبر علیه السلام هغه چې مکې معظمې ته په فتح د مکې معظمه کې لاړ حضرت پیغمبر علیه السلام ته چا د چکلو شی راوړ حضرت پیغمبر علیه السلام چې هغه وچکل په څنګ کې ام هانې د حضرت علی کرم الله وجهه خور د ده د اکا لور ناسته ده نبی علیه السلام هغه خپل مشروب مابقیه هغې ته ونیو هغې وچکل چې وچکل اوبه وي که شودې وي که شربت و که هر څه و وروسته یې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما نه خو ګناه وشوه ما ته مغفرت وغواړه د خدای پاک نه څه ګناه ما خو روژه و روژه مې ماته کړه اوبه مې یا شربت مې وچکل حضرت پیغمبر علیه السلام ورته وویې قضایي دې نیت دې و قضایي دې راګرځولې وه دې ورته ویلې نه نبي علیه السلام ورته بیا نو پروا نشته تا ته ضرر نشته نو معلومیږي چې نفلي روژه وه ام هانې رضی الله تعالی عنها د ابو طالب لور پیغمبر علیه السلام مخکې یو وارې غوښتې وه د دې د اول واده نه مخکې خو ابو طالب ورنه کړ حبیره په نامه باندې بل څوک و هغه ته یې ورکړه بیا چې کله د هغه نه کونډه شوه ابو طالب مړ و حضرت نبی علیه السلام دې ته پیشنهاد د نکاح وکړو دې ورته عذر ویلې چې اما کنکي ډیر دي داسې نه چې د کنکیو د شارشور نه ته رانه په عذاب شي بیا به په عزې د رسول الله کې واقع شوی یم وروسته بیا دا افسوس کوي ویایي چې اوس نو خدای پاک منې کړم ځکه مهاجراتو د جملې نه نه وه هجرت یې نه و کړی او الله تعالی هغه آیت کې چې ده تا ته روا دي د خپل اکالو رانیم خو هاجر نه معاکه چې هجرت یې کړی چې هجرت یې نه یې کړی هغه بیا نه دي روا دغه ام هانې دا قصه وکړه اوس په دغه څوک سوال کوي چې دا څنګه دلیل دی دغه چې نفلي روژه و دي نبي علیه السلام مکه معظمه چې فتح کړه په روژه کې وه که په غیر روژه کې هغه په روژه کې وه خو په 10 د رمضان مبارک روان شو په 19 د رمضان مبارک باندې مکه معظمه فتح کړه بیا څنګه ام هانې ویي چې زه ناست وم ده ته چا د چکلو شی راوړ ده وچکل بیا یې باقیه ما ته راکړه بیا ما ورته ویلې چې ما نه خو ګناه وشوه مغفرت راته وغواړه څه دي روژه قضایي وه
دلته خو فرضي روژه وه. نو جواب دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې موږ تاسې کتاب المغازي کې ویلي مکه معظمه چې فتح شوه خو فتح نه بعد 11 شپې تر 1900 اقوال راغلي چې په مکه معظمه کې وو. روژې میاشت پوره وه. د اختر نه بعد شوال چې موږ وروسته سبقو کې را روان دي 6 من شوال میاشت کې نفلي روژې شپږ نیول کېږي که نه نیول کېږي هغه روژه یې وه. نور تعبیر چې د فتح د مکې کېږي نو دا خو بده خبر نه ده، خو په فتح د مکه کې واقعه نور خو په فتح د مکه کې نبي علیه السلام 19 شپې هلته وکړې یا 11 شپې وکړې. په هغو کې رمضان مبارک پوره شوی و، وروسته دا د شوال روژې هغې نیوې چې نفلي روژې دي. دلته راغله چې قضا نشته. یو دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام بله ښځه ده، پیغمبر علیه السلام ته د چکاک شاید شی راوړه، وایي چې کلبیا دې ته ورکړه. هغې وایي چې کلبیا یې ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو روژه وه. نبي علیه السلام ورته ویلې روژتي چې نفل وي روژه یې صائم متطوع د خپل ځان مالک ته خوښه یې چې روژه یې چې نیولې لکه اول نیول چې د ده په اختیار کې و دا پوره کول هم د ده په اختیار کې دي، پسې پوره کوي که بیرته یې ماتوي. دا بل روایت کې حضرت ام المؤمنین نبی علیه الصلاة والسلام به چې راغی سهار د جماعت نه پوښتنه به یې وکړه څه شی شته؟ ما به چې ویلې نه، ده به ویلې زه روژه نیسم. دا خو مخکې د نیت په باب خبره وکړه. خو یوه ورځ بیا داسې پېښه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته راغی، موږ ته چا تحفه کې حلوا راوړې وه. ما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خو څه تحفه راغلې، چی دي حلوا؟ ده ویل ما خو نیت کړی و د روژې، بیا یې وخوړه ویې خوړه. هغه د نفلي روژه پیغمبر علیه السلام نیولې بیرته یې ماته کړه. د دغو روایتونه امام شافعي صاحب دغو تمسک کوي. امام احمد، امام شافعي، اسحاق ابن راوي او دغه وایي چې نفلي روژه چې سړي نیولې که یې ماته کړم قضایي نشته. امام مالک رحمه الله وایي نفلي روژه چې سړي نیولې که د عذر د وجې نه یې ماته کړه بیا یې قضایي نشته، خو که بې عذره یې ماته کړه بیا دا یې وایي چې قضایي شته. اما امام صاحب وایي چې نه قضایي شته، چې نفلي روژې نیولې ده بیا چې ماته کړه قضایي شته. دا بیا ولې وایي؟ دا دوم باب. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي ما او ام المؤمنین حضرت حفصې دوی دواړو نفلي روژه وه. چا تحفه کې شی راولېږل، موږ ډېر شوق ورته وشوه، نو روژه مو ماته کړه. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته راغی نو ام المؤمنین حضرت حفصې حضرت عایشه وی دې تر مانه تلې وار وکړه په بدرتني. اول دا پوښتنه دې وکړه، ورسره دا وی د پلار لور وه. حضرت عمر صاحب ډېر دلاوره و، حضرت حفصه هم دلاوره وه، دې پوښتنه وکړه. چې دې پوښتنه وکړه دا قال یې ورته وویلې پیغمبر علیه السلام حکم وکړه اقضیا یوما مکانه، یوه ورځ بیرته قضایي راوګرځوه. و نفلي روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د قضایي وکړه. بل ځای کې ام سلمې رضی الله عنها نفلي روژه نیولې خوړلې، نبي علیه السلام حکم د قضایي وکړه. بل طرف ته موږ ته آیات مبارکه ده لا تبطلوا اعمالکم. د لا تبطلو چې د بطلان نه منع راغله نو اتمام لازم وګرځېده. چې اتمام لازم شو واجب شو اوس نو چې پوره دې نه کړ قضایي به خامخا وي. هغه حدیثونه چې په هغو کې د قضایي حکم نشته دا نه ده راغلی نو موږ د هغو نه جواب کوو چې هلته صرف دوه ثابته ده چې نفلي روژه نیولې بیرته خوړل شوې. اما د قضا نه خو ساکت هغه حدیث داسې نه دي ویلي چې قضایي شته که نشته، خو نفي خو هم نه ده کړې. او د عذر په بنیاد د نفلي روژې ماتول اتفاقي دي چې جایز دي که نه دي جایز. اوس چې نفلي روژه ماته شوه د عذر د وجې نه ماته شوه، په دغه کې خو نور دا خبر رانغله چې اوس قضایي شته که نشته، خو نور ناطق دي په دې چې قضایي شته. نو یو ساکت او بل ناطق ته ترجیح به چاته وي؟ ناطق ته خو صریح حق د حکم ده چې قضایي راوګرځوئ. په هغو حدیثو کې ذکر نشته، خو نفي خو هم نشته چې روژې نه ده راګرځولې. کیدای شي نبي علیه السلام روژه ماته کړه بیرته یې قضایي راګرځولې، ولې چې بل ته ویې چې ما راوی ګرځوه خو په خپله هم راګرځولې. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسعود بن صالح بن ابي جعد عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها قال
قال وليس حديث ام سلمة رضي الله عنها حديث حسن وقد روي هذا الحديث ايضا عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صيام منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. وبه قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى سالم ابو النصر وغير واحد من هذا الحديث عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث وهو جائز في كلام العرب اذا صام اكثر شهر ان يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته اجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض امره كان ابن المبارك قد راى كلا الحديثين متفقين يقول انما معنى هذا الحديث انه كان يصوم اكثر الشهر. د رمضان مبارک نه بغیر بل میاشت مکمل روژه د پیغمبر علیه السلام نه ثابته ده که نه چې نفلي مکمله میاشت نیولې وي. نو دلته په دغه حدیث مبارک کې راځي چې حضرت پیغمبر علیه السلام ام المؤمنین وی ما نه دلدله چې د دې دوه میاشتې مسلسل روژې نیولې صرف شعبان و رمضان به مسلسل نیوه. دغه نه معلوم شو چې شعبان یې ټول مکمل نیو. خو هلته بل روایت بیا داسې راځي چې ډېر اکثر د شعبان د روژه نیوه او عرب اکثر لره حکم د کل ده. لکه یو سړی وي ټوله شپه دغه پلان کې په عبادت تېره کړه، شپه خو د ماښام نه شروع کېږي، د ماښام نه بعد خوراک وکړي، چکاک وکړي، اودس تازه کړي، د لماخوستن لمونځ وکړي، د هغه نه بعد ضروري مسله وي هغه حل کړي، بیا ضرورت یو داسې پیدا شي، خو د هغه نه بعد چې عبادت وکړي وی ټوله شپه په عبادت تېره کړه، خوراک هم کړی، خبرې هم کړي، خو دی ورته عبادت وي ځکه اکثر حکم د کلي. اوس دا خبره خو ده چې رمضان مبارک نه بغیر فرضي روژه خو نشته، خو نفلي روژه شعبان نبی علیه السلام ډېره نیولې. او پاڼه چې راواړو په بل طرف کې بیا ترغیب ده د محرم میاشتې ته چې د رمضان نه راوروسته په نفلي روژو کې بهترینه میاشت چې سړی روژه پکې نیسي د رجب میاشت چې موږ او تاسې د محرم میاشت د حسن حسین چې ورته ویو هغه میاشت ده. نو بیا نبی علیه السلام په هغه کې ولې ډېرې روژې نه نیوې؟ وایي یا د دغه وجې نه چې په هغه کې دته مصروفیت و او یا دغه علم خدای پاک دته په آخري عمر کې ورکړه، بیا موقع د دغه پیدا نه شوه چې د محرم میاشت په ده باندې راشي او دی هغه د محرم میاشت ځکه په ربیع الاول مبارک کې دی د دنیا نه لاړ. بل بارې چې ربیع الاول راځي محرم خو به هلته راځي، خدای تر هغه وخته پورې پاتې نه شو، په د آخر وخت کې خدای ویني متعال په دغه باندې علم ورکړو. خو موږ یې ځکه پوه کړو چې که نفلي روژې ډېرې سړی نیسي د محرم په میاشت کې ثواب ډېر ده. یو خو به د عاشورا ورځ خپله خبرې پکې کوو، نفس د محرم په میاشت کې نیولې دي. او پرون موږ ویلي وو چې د 15 د شعبان نه بعد د روژې څوک نه نیسي او دلته هغه د کل یا اکثر ثابت شو. تطبیق مو دا کړی و چې څوک توان او طاقت لري روژې نه ضعیفه کوي نو هغه خلک د عادت په شکل باندې دا روژې نیوی شي او اخري 2 ورځې د احتیاط په بنیاد نه شي نیوی چې په رمضان کې ور حساب کړي. منع په هغه حیثیت باندې ده، خو د هغو خلکو دپاره ممانعت ده چې بدن کې ضعیف وي، که روژه ټوله شعبان ونیسي کېدی شي چې فرضي روژه بیا تر وخوړلی شي، د هغو دپاره د 15 نه بعد بیا منع ده. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث أن بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شهر من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنه الكراهية على من يطعم الصيام لحال رمضان. لحال رمضان اسانه تعبیر دا نقطه چې لیکي لکه سنت قبلیه ماسپښین 4 رکعات لمونځ فرض دی، دغه نه مخکې 4 رکعات سنت دي. اوس څوک چې په دغه نیت نیسي چې د رمضان دپاره دغه روژه بهتره ده چې ونیسي، د هغه نه ممانعت ده. چې د رمضان په حیثیت نه دغسې نفلي حیثیت څوک نیسي په هغه دپاره پروا نشته. لحال رمضان وایي دا معنا چې د رمضان د توابعو نه یې کي،
لکه هغه سنت قبلیه یا سنت بعدیه چې د لمانځو دپاره دي دغه هم داسې د رمضان د سنتو نه یې وشمېري چې 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې به روژه ورته نیسي دا لکه سنت ته د رمضان دپاره په دغه حیثیت باندې منع ده. اما که چا عادت ولنقلي لکه بله ورځ مې ویلی چې پنجشنبې په ورځ د روژه نیوه هغه پنجشنبې ورځ د رمضان نه 1 ورځ مخکې راغله پروا نه لري چې ونیسي. باب ما جاء في نصف من شعبان وفي قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن عطاء عن ابي ابي كثير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فخرجت بينه بالبقيع فقال اكنت تخافين ان يحلف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تبارك وتعالى ينزل من نصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شهر عن كلب وفي الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ابو موسى حديث عائشه رضي الله عنها لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث الحجاج فسمعت محمدا يقول يضاف هذا الحديث وقال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروه قال محمد بن الحجاج لم يسمع من يحيى بن ابي كثير. د شعبان د میاشتې د بارات د میاشتې د 15 روژه څرنګه ده؟ ام المؤمنین وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ما په نوبت و. یو وخت کې شپې راویښه شوم چې پیغمبر علیه السلام په ځای کې نشته. ما ته خیال دا راغی چې د کومې بلې بیبي کوټې ته ورغلی او پیغمبر علیه السلام خو مخکې موږ تاسو ویلي وو چې چا په نوبت و د هغې د اجازې نه بغیر خو نه تلو خو انسان د دې ته دا فکر پیدا شو دا چې زه چې راووتم چې ګورم حضرت پیغمبر علیه السلام ایدرې مبارکې د مدینې منورې ته تللی جنت البقیع چې زه یې ولیدم دی پوه شو چې دې ته څه بدګماني پیدا شوې ده او دا خو ظلم ده چې نامبر دی وي او ورځې بلې ته تا څه خیر و چې الله او رسول به تا سره ظلم کوي دا ورته عذر کې وی چې یعنې غیرت ما ته راغی ما دا خیال و چې ما سکویلې بلې کوټې ته ورغلی وروسته اصلي خبرې ته راځي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چې رب کریم د شعبان مبارک د میاشتې په 15 په شپه سماع دنیا ته نزول کوي او دومره خلکو ته ګناوې معاف کوي. په عربو کې د کلب قوم رمې ډېرې درلودې د هغې د رمو د ویښتانو په انداز وایي دغه کې هم چې پیالې د ویښتانو په انداز سړي نه د ویښتانو په انداز ګناوې معاف کوي. و سړی یوې ګناوې سل کړي دومره ډېرې ګناوې معاف کوي. دلته د دغه شپې بیان راغی او د نزول خو مخکې خبره کړې وه ذاتي چې رحمت خدای متعال دلته متوجه کیږي خو د روژې موږ مسله د روژې ده بحث په روژه کې د د شپې بیان وکړه نو د ورځې روژه نیول نبی علیه الصلاة والسلام یې چې په 15 د شعبان روژه نیول بهتر دي ځکه دلته اعمال عرض کیږي خدای متعال ته نو زه غواړم چې د ما عمل په داسې حال کې عرض شي چې زه په روژه لګیایم په عبادت کې لګیایم. اوس سوال واردېږي چې هلته خو حدیث مبارک کې راځي چې د ورځې عمل د مازدیګر په وخت کې خدای متعال ته پورته کیږي د شپې عمل د سهار د لمانځه په وخت کې خدای متعال ته پورته کیږي او دلته وایي چې عرض په شعبان کې راځي هلته پورته کېدن الفاظ راځي دلته عرض دغه ځای ته هم چې پامي دوم وروسته را روان ده حضرت پیغمبر علیه السلام به د دوشنبې او د پنجشنبې په ورځ هم روژه نیوه یوه وجه یې هلته دغه ویلې ده چې په دغه ورځو اعمال خدای پاک ته عرض کیږي نو زه غواړم چې د ما روژه وي د ما عمل په داسې حال کې عرض شي چې زه په عبادت لګیایم. نو ظاهره داسې تعارض راغی د یو روایت نه معلومیږي چې روزانه 2 وارې شپه او ورځ کې 2 وارې اعمال پورته کیږي د بل نه معلومیږي چې په دوشنبه او په پنجشنبه د دغه نه معلومیږي چې په کال کې 1 وارې یو شعبان بل شعبان د شعبان په نیمې باندې. نو د اول تعارض دا ده چې په حدیث کې چې راغلی دي چې د ورځې عمل پورته کیږي په مازدیګر کې د شپې په سهار کې رافع راغلی د عرض نه یو څوک حساب راوړي هغه انتظارګاه ته راټولي کی خو عرض نه وي عرض هلته وي چې هغه یغه مجلس ته یې وړاندې کړي
نو رفع روزانه کیږي، سهار او ماښام خو عرض کیږي، بیا په دوشنبه او په پنجشنبه. دغه ته خو تعرض رانه غیره په ورد شو، خو په دغه کې خو تعرض ده چې په دوشنبه او پنجشنبه هم عرض کېدن الفاظ راغلي، په شعبان کې هم د عرض کېدن الفاظ راغلي دي. نو تطبیق دا ده، عرض تفصیلي، عرض اجمالی. په دوشنبه او په پنجشنبه عرض تفصیلي وي او په شعبان کې عرض اجمالی وي. هلته د ټول کال نقشه لکه یو قول دا ده چې د کال تقدیرم په دغه شپه وي، د آینده کاله پورې د دغې شپې پورې چې څه واقعات پیښیږي خدای متعال هغه ملایکو ته وسپاري. هلته د لیلة القدر په شپه کې هم دغه راغلی دی چې تقدیر کیږي. نو یې په 15 د شعبان فيها يفرق كل امر حکیم، هلته اجمالا تقدیر سپارل کیږي، خو د لیلة القدر په شپه بیا تفصیلي ورته بیان شي. حتی سړی لګیا کوزده کوي، واده وکړي او په دغه کال کې د ده نوم په مړیو کې راغلی، د چا د واده سره ملاقات وشي، چا وم نشي مړ شي، چا 2 شپې او 3 شپې وشي مړ شي، هغه نوم خو مخکې تقدیر خو مخکې شوی وي. اوس نو دلته عرض کېده اجمالا، عرض تفصیلا، او بل طرف ته وروسته را روان ده د جمعې په ورځ وایي په جمعه کې اعمال نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کېږي د امتیان. یو قول خدا ده چې سهار و بیګا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته روزانه د امت اعمال عرض کیږي. پلانکی دی پلانکی زوی دا نیک عمل وکړو دی په خوشحاله شي، پلانکی دی پلانکی زوی دا بد عمل وکړو دی هلته په خفه شي. او مور و پلار ته هم په جمعه کې یو وارې عرض کیږي. مور و پلار ته په قبر کې وي د اولاد اعمال په جمعه کې یو وارې مور و پلار ته هم عرض کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هره ورځ عرض کیږي. نو ایدو په مابین کې څه تعرض نشته، عرض شته، ورځانه هم شته، په دوشنبه او په پنجشنبه هم شته، په جمعه کې یو وارې هم شته، خو محلونه بدل دي. والدینو ته په قبر کې په جمعه کې یو وارې عرض کیږي، نبی علیه الصلاة والسلام ته روزانه عرض کیږي، خدای متعال ته په دوشنبه او په پنجشنبه عرض کیږي، او بیا په نصف شعبان باندې عرض کیږي. دا نصف شعبان دم د برکت شپام ده، د برکت ورځ هم ده. خو نور دغه رواجونه وایي بیا چې لکه د موږ او تاسې په خلکو کې هم رواج د شعبان په شپه اورونه بلوي، د باندې شو برات نارې وایي که څه شي نارې هم وایي، هلکان ملنګان هم جوړوي په بعضې خلکو کې رواجات شوي، دغه وایي بیا ثبوت نه لري. د اورونه لګول بلول دا بیا چیرې په حدیثو کې وایي نه دي ثابت. نور وایي مرقات ته لاړ شي، مرقات خو نو تاسې تېر کال ویلی ده، مشکات شریف هم ویلی که نه. باب ما جاء في صوم المحرم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل فقال اي شهر تأمرني ان نصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له ما سمعت احدا يسال عن هذا الا رجلا سمعته يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شهر تامرني ان اصوم بعد شهر رمضان؟ قال ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم اخرين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. د محرم فضایل خو بعد مخکې موږ تاسو ذکر کړي دي چې غټ غټ واقعات کې راغلي دي. د آدم علیه السلام کوزیدن ځکه ته دنیا ته پیدا کېدن، د نوح علیه السلام د کشتۍ بچ کېدن، د ابراهیم علیه السلام د اور نه بچ کېدن، د موسی علیه السلام د دریاب نه تېرېدن، داسې غټ غټ امور دا د عاشورا په ورځ باندې دي. د دغه ورځې فضیلت ده چې نفلي روژه د محرم د میاشتې د یوه کال د نفلي روژو غوندې ثواب لري. د یوه کال عرفات وروسته را روان د هغه بیا د 2 کالو محرم د یوه کال. خو په محرم کې ادب دا ده چې دغه میاشت خو روژه یهود هم نیسي د محرم د ورځې، نو مسلمانان باید په هغه نه مخالفت وکړي، یا 3 روژې ونیسي، 9 لسم 11 یا 2 روژې ونیسي 9 او 10. که صرف 10 ونیولم جایز خو ده،
خو بهتره دا ده چې د هغو نه مخالفت راشي ګوکې د محرم روژه نه وي چې وروسته د عاشورا په مسله کې بیا را روانه ده. دلته د عاشورا د ورځې خبره نه ده، ټوله میاشت خبره ده. په میاشت محرم کې روژې ډېر ثواب لري په نسبت سره نورو میاشتو د کال ته نفلي روژې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ورته ویلي. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة وبه قال حدثنا قاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وتقول بن غنام عن شيبان عن ناصر بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن غريب وقد استحب قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعة وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شرط انس من هذا الحديث ولم يرفعه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا يصوم بعده. في الباب عن علي وجابر وجنادة الازدي وجبير وانس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال ابو اسحاق حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون ان يختص يوم الجمعه بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول احمد واسحاق. د جمعې په ورځ روژه یوه طرف ته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په هره میاشت کې درې ورځې روژې نیوي، خو د جمعې ورځ به یې ډېره کمه خوړه، هغه یې ډېره نیوه، ثبوت راغی. بل طرف ته حضرت پیغمبر علیه السلام د جمعې د ورځې روژه به سړی ګوښې نه نیسي، یا به یوه ورځ مخکې یا یوه ورځ شاته به ورسره نیسي، ګوښې به یې نه نیسي. دلته اوس خبره دا ده که د جمعې په ورځ روژه لیوم الجمعه نیسي، څه معنا؟ د عبادت مختص په جمعې پورې بولي چې په جمعه کې دا نفلي روژه شته، په بله ورځ کې نشته، په دغه حیثیت ناروا ده. او یو دا ده چې د جمعې په ورځ یو سړی چوټي ده، نوره ورځ مصروف ده، د جمعې په ورځ باندې روژه نیول ورته اسانه دي، په دغه حیثیت یې نیسي، بیا ممانعت نشته، د عبادت ده، په هر وخت کې چې نیسي. دغه ځای تاواني ده، لکه د موږ اکثرو جوماتو کې دا بعضې شیان رواجي مختص شوي وي. خلک چې صدقه کوي د جمعې په شپه باندې غړي وباسي، لکه دا د یو جمعې د شپې خصوصیت بولي. دا خصوصیت تاوان ده. نور خو د جمعې د ورځې عبادت د نورو ورځو تر عبادت یو په اویا باندې فرق لري که نه لري؟ ثواب خو یې ډېر ده، خو عقیده د خصوصیت نه ده چې که صدقه کوم هم د جمعې په شپه باندې به کوم، بل وخت یې نه کوم. او که روژه نیسم هم د جمعې په ورځ یې نیسم، بله ورځ یې نه نیسم، په یغه حیثیت ممنوع ده. او که دغسې حیثیت نه وي بیا پروا نه لري. باب ما جاء في صوم يوم السبت. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه او عود شجره فليمزقه. قال ابو هذا حديث حسن. ومعنى الكراهيه في هذا يختص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود يعظمون يوم السبت. د هفتې د ورځې روژه نبی علیه السلام یې صرف د هفتې په ورځ روژه مه نیسئ. که فرضي روژه وه خو به خود نیسي، خو دغسې په روژه نه نیسي. حتی که بل شی دې نه کړه پیدا، د ونې ریښې دې پیدا کړې، هغه وژویه روژه په ماته که، خو نیسي به یې نه. اوس خو بیخي نیت مه کوم، خو د روژه نشته. وایي دا کامل مخالفت یهودو ته اشاره ده چې یهود دغه ورځې احترام ډېر لري. بیرته بیا تطبیق ذاتي اسانه ده. که د هفتې ورځ روژه لکه اوس مو چې د جمعې ورځ وښوه، که د خصوصیت په حیثیت یې نیسي، بیا د عبادت یهودو سره تشبه ورځې ناروا ده. او که نه یو سړی نورې ورځې مصروف ده، د هفتې په ورځ خلاص ده. موږ تاسو وینو چوټیانې په کالو په د جمعه کې په ملکونو کې بدلې دي. څوک د جمعې په ورځ باندې رخصتي کوي، څوک د هفتې په ورځ رخصتي کوي، څوک د یکشنبې په ورځ باندې رخصتي کوي. خلاص ته په هغه حیثیت باندې نیسي، بیا څه پروا نه لري. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعه الجرشي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي الباب عن حفصه وابي قتاده واسامه بن زيد رضي الله عنهم. قال ابو اسحاق حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. ورواه حماد بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. وفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن غريب. د دوشنبه پنجشنبه د ورځې روژه پیغمبر علیه السلام نیوه. د اخر روایت کې خو نقطه ذکر کړه د حکمت چې اعمال عرض کیږي، خو لیکن د مسلم په روایت کې د دوشنبه په ورځ باندې د روژې نیولو یو بل حکمت ذکر شوی. حضرت پیغمبر علیه السلام به د دوشنبه روژه نیوه، ویلې زه پیدا شوی په دوشنبه یم، هجرت په دوشنبه شوی، نبوت په دوشنبه ورته سپارل شوی. د دغه مسلې په لحاظ د ورځو د تعین د بعضې ثبوت راځي. دا موږ چې دا لرګی اخلو چې بدعت ته دغه ځای تاواني ده. مسلم روایت کې وجه دا ویلې ده چې د دوشنبې په ورځ زه پیدا شوی یم، ځکه زه په دوشنبه باندې روژه نیسم. د هغې ورځې احترام د ده د نسبت د خلقت په بل لحاظ شو که نه شو؟ نو که د خلقت په نسبت باندې صدقه وشي، که د هغه په عنوان باندې رخصتي وشي، خو دغه ثبوت شته. خو دا ځای تاواني ده چې فتواوې دا د التزام خبرې دي. التزام ممنوع ده، د جمعې التزام هم ممنوع ده، د هفتې التزام هم ممنوع ده. التزام مه کوه. نور خو مستحب اعمال چې په یو ځای کې ثابت وي هغه مستحب دي، مستحب په حیثیت چې کې ټول عمر کې هم تاوان نشته، خو که مستحب دي فرض کړه ذاتي تاوان ترجور ده. باب ما جاء في صوم الاربعاء والخميس. وبه قال حدثنا حسين بن محمد الحريري ومحمد بن مندويه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا هارون بن سلمان عن عبد الله بن مسلم القرشي عن ابي رضي الله عنه قال: سالت رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: ان لاهلك عليك حقا. ثم قال: صم رمضان والذي يليه كل اربعاء وخميس فاذا انت قد صمت الدهر وافطرت. وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها قال ابو اسحاق بن مسلم القرشي رضي الله عنه حديث غريب. وروى بعض من هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن ابي رضي الله عنه. د چهارشنبې د ورځې فضیلت دلته راغی. حضرت پیغمبر علیه السلام نه چا د صیام الدهر پوښتنه وکړه چې ټول عمر څه چې سړی روژه نیسي دا څنګه ده؟ پیغمبر علیه السلام ورته ویل نه، عبادت به هم په داسې چوکاټ کې کوې چې د چا حق نه کړي په ځای. مخکې موږ تاسې ویلي وو صحابي ډېر نه واده یې نه وی کړی وو، خو روژه یې نیوې، د ورځې د شپې تلاوت پر قرآن شریف روزانه ختموه، ناوې ته یې ورپام وو. اخر پیغمبر علیه السلام ته یې پلار ورغی که رانغی؟ نو لنفسک علیک حق ولربک علیک حق ولزوجک علیک حق ولضیفک علیک حق. هر څوک خپل حق لري، هر چا ته خپل حق ورکړه، صیام الدهر نه. و چې نه درېږي. پیغمبر علیه السلام یې رمضان مبارک میاشت نیسه یو، او چې رمضان مبارک ته نږدې ده په یخ کې هغه شپږ روژې، چهارشنبه او پنجشنبه، دا داسې د حکمن لکه ټول عمر دي چې روژې. باب ما جاء في فصل صوم يوم عرفه. وبه قال حدثنا قتيبة واحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي بعده والسنه التي قبله. وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي قتادة رضي الله عنه حديث حسن وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا بعرفه. د عرفات په ورځ روژه حضرت پیغمبر علیه السلام یې زه الله ته امید لرم چې د 2 کلو ګناوې به الله په معاف کړي، یو د تیر کال یو د راتلونکي کال. اوس دلته دستي سوال واردېږي، د تیر کال خو صحیح ده چې ګناوې شوي دي مغفرت، چې تر اوسه شوي نه دي، دغه مغفرت څه معنا ده؟ د دغه وایي یا دا معنا ده چې د دغه روژې په برکت به خدای پاک آینده ټول کال د ګناو نه وساتي، یا یې د ساتنو معنا ده، یا دا معنا د دغه روژې په برکت وعده د مغفرت مخکې وشو، که چیرې بالفرض که د تا نه ګناه وشوم د دغه روژې په برکت هغه به درته معاف کړم. نو د عرفات په ورځ باندې روژه نیول بهتر، خو دلته هم راغله الا بعرفه، دستي دا دوم باب هم را روان ده. د عرفات په ورځ روژه نیول بهتر دي د عامو خلکو دپاره، د حاجانو دپاره نه. حاجانو دپاره هلته یو مقصودي عبادت ده، قیام ده، دعاوې دي، ژړاوې دي، هلته بیرته بیا تفصیل ده. که څوک بدن کې صحیح ده، قوت لري، د عرفات په ورځ د هغه عبادت نه د روژې په خاطر نه وځي، بیا خو بهتره ده ودې نیسي.
خو که څوک ضعیف وو چې بیا هغه عبادت ته خلل پیدا کېدو چې هغه دعا کړن د وقوف ته درېدن د پیغه ځای باندې د هغو دپاره بهتره دا ده چې هغه د روژه نه نیسي. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة كعرفة وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربا في الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصم ومع عمر فلم يصم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة إذا قوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. وبه قال حدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبي قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر رضي الله عنهما وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. بس حضرت عبدالله ابن عمر نه چې چا پښتنه د عرفه